زمانو په مخ د ځمکه د دین علم دا ډېر لوی نعمت دی چاله چې خدای د دین پوهه ورکړه من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چې د دین پوهه خدای چاله ورکړه دله خدای ډېر لوی خیر ورکړه د دین عالم په مخ د ځمکه دا د خدای نور دی او د الله رڼا ده د دین عالم په مخ د ځمکه د دین خدمت کوي خلکو ته قرآن ښیي خلکو ته سنت ښیي خلکو ته شریعت ښیي او د دین عالم د پیغمبر وارث دی د پیغمبر په مصلی ناست دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم میشن خلکو ته ښیي د حضور پاک مقصد سو دراتلو انما بعثت معلما د دنیا له دې راغلم چې خلکو ته قرآن وښیم آداب ورته وښیم اخلاق ورته وښیم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې پیغمبر علیه السلام خدای سره را لېږلی دی دې دپاره چې خلکو ته کتاب وښیي حکمت ورته وښیي او د خلکو د عقایدو او د اخلاقو تزکیه راولي هغه کار نن علماء په لاس کې غشتي الحمدلله د عالمانو نه خدای هغه کار اخلي نو عالم په مخ د ځمکه د مارونو خدای ته ډېر زیات نږدې دی او خدای ته ډېر خوښ دی